دا ځوان حاجي محمد نومیږي او د حاجي خان په نوم هم شهرت لري چې د سنګین ولسوالۍ په خانانو کلي کې اوسیږي. حاجي محمد له نن څخه شاوخوا 12 کاله وړاندې په یوه ورځ د خپلې کورنۍ 18 غړي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې له لاسه ورکړي دي چې اوس په ذهن نارامه دی. دغه دردېدلي هلمندي ځوان د خپل تیر سوي ژوند او ورسره سوي کړاو په اړه خورا ترخې او له درده ناویلې کیسې لري. حاجي محمد په څېره کې له ورایه یو کړېدلی او ربړېدلی انسان ښکاري، خو هغه په داسې حال کې د خپل تیر ژوند او د لاسه ورکړي کورنۍ کیسه موږ ته کوي چې خپل ځان یې نسو کابو کولی. دغه د اووه خویندې مې شهیدانې سوي دي، 8 مې ورونه شهیدان سوي دي، یوه مې مور شهیده سوی دی، پلار مې د شوروي د وخته شهید سوی دی. زه هم پسې خور سوی یم، یوازې زه پاتې سوی یم، څوک نه لرم، یوه دانه خور مې بس پاتې سوی خلاص. حاجي محمد د هغه برید کیسه چې دی پکښې ټپي سوی او د خپلې کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي داسې کوي. ورسره ته اوانونه راوغورځول، باره قرار پنجایي راته کش کړه، بمبار را باندې وکړي، زه هم پسې خوستلم، دماغ مې کار نه کوي، کله سم یم کله بله کم یم، بس کله خلکو د یا ښنځل کوم یا دا رقم. هغه وویل اوس چې هر وخت مې مور، ورونه او د هغوی ماشومان را په یادېږي د خپل ژوند څخه زیات تنګ یم او یوازیتوب مې سخت ژړوي چې داسې حالت هیڅوک هم نسی کابو کولی. خپل د کور د کورنۍ واده و د خپل ورونو خویندې مې را په یاد شي، بس یو لوی ډول ته دیاسم، بیا یې خپل فکر خپله برابروم، داسې ګرځم لیرې چا سره کار نه لرم. د حاجي محمد د کلي اوسېدونکی ملا عبدالوکیل اخوند هم د هغه د کړاوه خبر دی او سکون راډیو سره یې د خبرو پر مهال داسې وویل. تقریبا 18 کسه د دې ماشومانو غټان ولاړ په شهادت ورسېدل. دی خوارکۍ دغسې اصابي دی، در به دره دی، نن ستا پر کوټه، زما پر کوټه، دا بل پر کوټه، ټوکور دی، در به دره دی، هېڅ چا نه یو کومک ورسره کړی، نه یو خدمت ورته کړی دی، اعصاب هم کار نه کوي، بس در به دره ګرځي. 9 دانې د ده خویندې وې، 8 دانې یې ورونه وه، 1 دانه یې مور وه. دا د دوی د په شهادت ورسېدل. دی چې دغه پر دغه ټیک باندې زخمی سو، د دغه څه هم اعصاب د لاسه ورکړله، او بل د اعصاب نو د دغه 19 کسه چې په شهادت رسېږي نو دغه څه هم اعصاب د لاسه ورکړي دي. د دغه سړي دپاره باید دغه وسي چې د ده کور ور جوړ سي، د ده واده ورته وسي، خپل مځکه لري، سرای لري، هغه یې کاخیلو ځینې ګرځولي دي، دا کال لور یې ده ته ورکړې ده، هغه هم ځینې ګرځولې وای، ته لیونی اعصابي یې. نو موږ غواړو چې د دغه یو کور جوړ شي، یو ژوند و زندګي ور برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو د ظلمونو او بریدونو له امله په زرګونه کورنۍ وژل سوي او ډیری یې له بېلابېلو نورو ستونزو او کړاوونو سره مخ سوي دي چې د حاجي محمد داستان یې یو له هغو بېلګو څخه دی. محمد اسماعیل وفا، سکون راډیو.